السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. په کابل کې پر مسجد چاودنه شوې چې د ملا امام په ګډون 4 تنه شهیدان شوي دي. په کابل کې په جوماتونو کې چاودنې او د دیني علماو د له منځه وړلو لړۍ مخ پر زیاتېدو روانه ده او په یوه تازه اقدام کې د کابل ښار د 3مې امنیتي حوزې اړوند د شیرشاه السوري په جامع جومات کې د جمع د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنه ترسره شوې ده. دغه چاودېدونکي توکي چې د مرموزي استخباراتي کړیو لخوا په منبر کې ځای پر ځای او د خطبې پر مهال یې چاودنه کړې چې له امله یې د جومات د خطیب مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ګڼ شمېر کسان شهیدان شوي دي. عیني شهیدان وایي په شهیدانو کې د شهید خطیب 2 زامن هم شامل دي. یاده پیښه طالبانو په کلکو ټکو غندلې، خو تر دې وړاندې په جوماتونو کې د چاودنو مسؤلیت داعش استخباراتي ډلې چې د حکومت له ملاتړ برخمنه ډله بلل کیږي په غاړه اخیستې وه. زه عنایت الله عزت الله زوی د لوګر ولایت د پلالم اوسېدونکی یم. موږ د ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کولی چې سلیمان په نامه یو کس موږ ته راته موږ ته باید دارالاسلام خلافت اسلامي ویډیوګانې د شرعي دورې او مجلې او داسې نور مواد به موږ ته راوړل. موږ وکتل او موږ ته به ډېر دعوت ترغیب راکوو. موږ د دې دعوت ترغیب له وجې موږ ډېر متاثر اوسو. دنه موږ دوی ته ورغلو. بیا اول په ننګرهار کې د عبدالاسلام نظامي مسؤل چې ډاکټر صبا ګل نومېده، موږ د هغه سره وو. بیا د هغه د مشرانو په هدایت موږ د کابل ښار ته د ښاري امنیت لپاره ولېږلو چې هلته د کابل ښار ته لاړلو. بیا دلته د ماس په نامه چې د لوګر ولایت اوسېدونکی و، د کابل ښار د چرکیاتو مسؤل و، موږ هغه ته ورمعرفي کړلو. بیا هغه اول په موږ باندې امتحان واړه کارونه کول، لکه ترسد، انتقالات، مواد جوړول او وروسته یې موږ د جسپکیانو وظیفه راکړل چې ښه ډېر وخت ووته. بیا موږ یې د استشهادي عملیاتو په ترتیب کې ورسره داخل کړو چې اول کار مو د مشهد فهیم په اکاډمۍ باندې استشهادي برید و. هغه وروسته یې راته وویل چې تاسو اصلي ځای ته معرفي کوم. یو سپین ږیري جیب قد والا سړي سره یې کېنوو چې دا ما ورته وویل چې دا ټولو مراحلو کې کامیاب راغلو، وړاندې یې معرفي کړه. سپین ږیري کس د یفینو تجار و، زه به یې وردګو ته ورته وم. موږ ته نوم حاجي نور محمد وښوده. سپین ږیري داسې راته وویل چې تاسو ته اصلي کسانو ته معرفي کوم، تاسو ښه ډېر مصارف درکړي، قوي کارونه در باندې وکړي. دغه سپین ږیري موږ د وردګو د ولایت قومي شورا مشر ډاکټر ضیاءالدین او د رحمت الله نبي له تره زوی حاجي ابراهیم سره کېنولو. دوی اول ځل راته وویل چې ضرور 2 کارونه درته ښیي، دا به اول ځل وکړئ، بیا به وړاندې ځو. او اول د وحید مجده په نوم کس راباندې ووژه. د کابل په عامه حوزه کې وحید مجده د خپل کور څخه مسجد ته روان و. د وحید مجده ترسل لپاره حاجي ابراهیم موږ ته یو نفر راکړ چې بادامګل نومېده، د وردان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکی و. هغه موږ ته د وحید مجده کور وښودل او دا معلومات یې راکړل چې وحید مجده فعل هم په کور کې و. په 2م ځل باندې موږ د محمد حسین حقیار په نوم یو هدف راکړ چې په هغې باندې موږ د ترور کار وکړه. هغه بچ شو، زخمي شو. بیا د انتخاباتو وخت رانږدې و، موږ ته د سرور دانش د وژلو نقشه راکړله. موږ یې هغه ځای ته بوتلو، د موټره نړۍ ته راوښودو، هغه ځای راته وښودو. بیا موږ ډېر کوشش وکړو خو کامیاب نه شولو. د دې وروسته حاجي ابراهیم موږ ته وویل چې مشران غواړي له تاسو سره ملاقات وکړي، د دې غټ او مهم کارونه تاسو ته وسپاري. په شاهیناو ساحه کې یو لوکس او غټ کور ته بوتلو چې له یو څه وخت انتظار وروسته موټر راغله چې د انجینر رحمت الله نبیل او ماهر په نامه 2 کسه غټ مشران راغلل. نو ښه روغبړ او ښه پوښتنه یې راسره وکړه. راته ویلې چې اصلي د دین خادمان تاسو ستاسو غوندې خلک دي. د رحمت الله نبیل حاجي ابراهیم ته وویل چې دوی ته ښه مسؤل او د امن ځای برابر کړه او مصارف ورته حواله کړه. ویل تاسو هلته اوسېږئ، د کار نقشه او پروګرامونه به ماهر درکړي او ستاسو فدان ملګری به همدلته تاسو سره اوسېږي. د خدمت لپاره به خلک موظف وي او ماهر ته یې وویل چې دوی د $15,000 د مصارفو لپاره ورکړه. بیا ماهر حاجي ابراهیم ته وویل چې د ډاکټر ضیاءالدین ته د شورا په نوم دفتر ونیسه. لوحه راباندې ولګوه، د وردګ ولایت د قومي شورا د رئیس دفتر ورباندې ولیکه. دغه ملګري ورته په 2م چت کې اوسېږي او د حفاظت لپاره د ښه معتمد کسان ورته وټاکي. موږ ته یې ویل دغه ځای به موږ تاسو ته یو هفته کې برابر کړو. هغه $15,000 یې موږ ته همدلته راکړل. یو هفته بعد یې موږ ته زنګ ووهه چې راسئ ځای تیار دی. د خوشحال خان په سیمه کې موږ ته ځای نیولو او 2 کسه خادمان یې موږ ته نیولي وو.
په لاندې دفتر کې بادامګل او د فدایي په نوم یو کس اوسېده. تقریبا 11 ورځې بعد ابراهیم راته وویل چې ماهر غواړي درسره وګوري. د ابراهیم په هیلکس موټر کې شیرزرک سیمې ته راغلم چې تور رنګه کروزین ولاړو. زه عبیدالله ور وختلو. ماهر او بل کس د مصطفی د مدن وردګ ولایت په نوم یې موږ ته معرفي کړ. موټر کې ناست و، د ښه روغبړ او پوښتنې یې راسره وکړه. د غازیانو خطاب یې کول، کارونو ته یې تشویق کړو او ډېرې خبرې یې راته کولې. ویل یې موږ اصلي دښمنان پاتې دي، خلک نور خلک وژني. ډېر خطرناک یې راته معرفي کړه. وویل چې ټول کیم دغه کس پر مخ بیایي چې موږ دغه سړی ووژنو او مسله حل کېږي. اخر یې راته وویل چې پوهېږې دا شیطان څوک دی؟ موږ ورته ویل نه. بیا یې ویل دا خلیلزاد حرامي دی چې موږ دا شیطان مردار کړو. د طالب سره معاهده د سولې خبرې ټولې ختمېږي چې طالب زموږ تاسو مشترک دښمن دی. بیا یې راته ویل چې موږ یې سفرونه څارو، د هغه ځایونه مو په نښه کړي دي. تاسو ته اوس یو ځای درښیو، تاسو به یې سم وګورئ. نور به د راتګ وخت او زمان موږ درته معلوم کړو. په دې ورځو کې هغه راځي. تر هغو به تاسې موټر بم او 3 کسه فدایي ملګري برابر کړئ. موږ ورته کړل ښه. سپین رنګ نوی فورنر موټر د امنیتي میري له پلیټونو سره 2 ورځې بعد د شورا په دفتر کې راکړ. بیا موږ معاذ سره رابطه وکړه. هغه موږ له نږدې نه ولید او ټوله کیسه مو ورته وکړه. ډېر خوشحاله شو چې اوس مو اصلي ځای ته ځان ورسوه. دغه عملیات د مصارف ټول مصطفی راکړي. ما راته وویل چې موټر بګرامیو ته راولم چې ډک یې کړو. موټر مو 15 ورځې بعد موټر سره 3 کسه فدایانو ملګرو تیار شو. ابراهیم ته وویل چې موږ تیار یو. دغه 3 کسه فدایان مو د ابراهیم په واسطه را انتقال کړل. وروسته ابراهیم وویل چې مصطفی ګورو. په همدې ورځ دا ځل یو کور ته بوتلو، د مصطفی د ورور کور. بیا راته وویل چې تاسو تیار یې؟ موږ ورته وویل هو چې هر څه تیار دي. بیا راته وویل چې دا د څنګ کور د پیر ګیلاني د زوی حمید ګیلاني کور دی. خلیلزاد چې کله کابل ته راشي نو دلته د ګیلاني سره د مجلس لپاره راځي. چې کله خلیلزاد د حمید کور ته راشي موږ به تاسې ساحې ته راورسوو. چې کله خلیلزاد واپس ځي موږ به تاسو ته معلومات درکړو. تاسو په قرار کې فدایي برید ورباندې وکړئ. یو کس موټر بم ورباندې وکړي او 2 کسه نور غازیان به د واسکټ سره ورته پیاده کړئ چې یو هم ژوندی لاړ نه شي. زموږ انتظار 11 ورځې وخت واخیست. خلیلزاد کابل ته راغی خو د حامد کره رانغی او بېرته ولاړ. نو بیا دغه وخت کې معاذ موږ ته د لوګر نه زنګ راووهه چې تاسې دواړه ډاکټر او ابراهیم د لوګر ته یو ځل راشئ. موږ لوګر ته ور روان شو چې په لار کې طالبانو تلاشۍ ګیر راغلو. تلاشۍ چې وکړه د ملي امنیت کارتونه یې له ډاکټر او ابراهیم سره ګیر کړل. نو ټول یې دغه ځای ته راوستلو چې اوس دلته یو. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د کابل په وزیر اکبر خان جامع جومات کې په ورته مرموزي بڼه د هیواد ستر دیني عالم مولوي ایاز نیازی شهید شوی و. د نوموړي تر شهادت وروسته شهید مفلح دا کار د بهرنیو استخباراتي کړیو کار وباله، خو اونۍ لا نه وه تیره چې مفلح هم د خپلو سپینو ویناوو پور پرې کړ. وجود کفار است. تا یک وقت روس بود تا یک وقت امریکا و مسلمان واقعی یکیش هم نمیخواد. در خاکش در سرزمینش کسی که مسلمان باشه و ایمان داشته و لقب کسی که مسلمان باشه کسی که با او کفر و ایمان هر دوش علی سویه باشه نعوذ بالله باز با هیچ چیز پیش جانانه ایمان پنبه و چی داری دانه یکیست و جزا کلش یکیست. معرفت گر نبود کعبه و میخانه یکیست. چیزی که به نظر من خیلی مؤثر است نبودن رهبریت سالم و صالح در اینمی شرایط، در اینمی صحنه هر ابرمردی که پیدا شود پوزه متجاوزین و خائنین و دستاندازها را به خاک بماله، باور بکنین تمام ملت و مردم افغانستان در محور امو جمع میشه و هیچ که در اون وقت بود نه پشتونیت نه تاجیکیت همه با